دوستانو دغه جنۍ سره ډېر زیات ظلم سوی دی. د دغه جنۍ له خولې نه به اورو له دغه جنۍ سره خپل سکه پلار څه کړي دي، نور معلومات به دغه جنۍ له خولې نه اورو. خو یوه ډېره زیاته افسوسناکه واقعه ده. یقینا په پښتنه معاشره کې ورځ تر بلې پورې دغه واقعیت ډېرېږي او دا رقم ته واقعیت مخې ته راځي. یقینا دا خبرې د برداشت نه دي، خو مجبوري ده دا خبرې به یو بل ته شیر کوو چې دا واقعیت بند سي. نو دوستانو راځئ دغه ویډیو وګورو د دغې جنۍ له خولې نه چې دې جلۍ سره خپل پلار څه کړي دي. مور دې خبر ده چې لور مې داسې د کوره وتې؟ بالکل خبر ده. پته ده ورته؟ رابطه دې ورسره کېږي؟ یو ځل مې ورسره شوې. مور دې څه وي؟ مور مې راته وی څه چې دې وکړل وی ښه دې وکړل وی مخکې دوس خپل کیس صفا کړه. خو یې پلار له دې جیت ور نه کړي، ډېر کم اصل او دله سړی دی. ما ته یې په موبایل په خپل خو ما نه وخت کې غلطي شوه چې ما لږ ریکارډینګ کړي. د مور خبرې؟ د مور خبرې. ماماګان دې شته؟ ماماګان مې شته، شکر دی. هغې څه وایي؟ ماماګان مې دي. یاسین ماما مې ورته ویلي چې ته پیش و ستا کار پیشه، دې کې اوس موږ نه یو. لیاقت دی خورې دی ټولو مشر. هغې ورته ویل چې پر رضا دې ورکوي، نن به هغې دا قدم نه اوچتولو. ترونه دې شتې؟ ترونه مې شته. یو وفات شوی دی، وفات نه لکه لیونی دی رک شوی، او یو دلته ټیکسلا سیټ نه پېښور سیټ اوسي، یو په کراچۍ کې اوسي. خبر دی؟ هغوی سره زموږ مړی ژوندی ختم شوی. د دې راته اوس پته نشته چې هغوی ته پته ده او که نه ده. زه په خپله خوښه راغلی یم او دې کې د هلک هېڅ ګناه نشته، نه په ما د هلک څه زبردستي وه نه یې زه څه یړولم، خو بس ابونه تنګ وم، پلار نه تنګ وي؟ ډېره زیاته ترېنه تنګ وم. نو ما بیا سوچ وکړو چې ولې نه 2-5 ځله زما رشته دومره په درنوالي وغوښته، ما په دوی یقین وځرالم، ځکه داسې بل ځای ته تللي وو مترنو زما به څه و، کیدای زه غلطو خلکو ګوتو له تللو. پلار نه ولې تنګوي؟ پلار به مې دغسې نشې کول، دغسې غلط دغه به یې کول، په ما به یې غلط کارونه دغه به یې کول، ما ته به یې وایي ته به کې، ما به انکار کول. اخره کې خبره زما خرڅ ووت، مې کیدای شي دې ما چکله کې خرڅه کړي. خرڅولې؟ بالکل ما ته یې په خپله خوله ویلي. نو ما ویل چې ولې زه به ورشم، دغسې د هلک هم زما خوښ دی او 200 ځله زما رشته م وکړه، ما ښه نکاح وکړه، ما نکاح وکړه، ما ښه وکړه. زه منم چې ما لکه غلط کار وکړو، پښتو مې دغه کړه، لیکن ما خپل عزت هم بچ کړو او زه د سره علم ما بس نکاح وکړه او زه ټولو ته ویم چې د هلک هېڅ ګناه نشته دی، هلک دې واپس راخلاص کړي، هلک یې نیولی پسه دی. ما له پولیس راغلي وو، موږ دواړې بوتلو وو، هغوی د دروازې نه اوچت کړو، ما بورکا چوله. نو ما ته وایي چې ته هم داسې د دې ښځې ته وایي چې دا تا سره تښتولې مینه، وایي ته هم داسې ناسې. ما ته یې زموږ نکاح شوی، وایي ثبوت ما کاغذ ورکړو، نکاحنامه مې ورکړه. نو بیا وایي چې ته دوی را تښتولې مې، زه په خپله رضا راغلی. نو بیا هغه نر دغه ته وایي ښځې ته پولیسې ته چې دا جینۍ پرېږده صرف هلک بوځو. او ما ته پولیس ځان وایي چې دی به مونږ بوځ، دی به مونږ ګوټه رازرندو، دله به مونږ سزا ورکړو. ما ورته یوه تو ما ورته ویم چې تر څو پورې تا زما بیان نه اخیست تاسو به هلک له ګوتې هم نه وړئ. ته تلې بیا خاوند پسې؟ نه تاڼې ته نه تلې؟ نه. پلار د کوره رالي؟ جی نو تا د پلار دا پګړی چې د خاورو سره خاورې کو، دا سوچ ته نه کو چېرې زما پلار به په دې معاشره کې ژوند څنګه تېري؟ ځکه دا غټ پیغور دی چې کله یو تور سری داسې د کور وځي بل پسې. منم چې دا غټ پیغور دی، لیکن زما به نشه کوله، آیس بیس نشه دې پلار کوي؟ نشه مې صرف ابو کوي. تا له به هم نشه در کوله که نه؟ ما له به نشه نه راکوله، ما ته یې وایي ما سره نکاح وکړه، ویې مې داسې یم ته ما ورته ابو مې راته وایي سکه پلار دی دی؟ سکه پلار مې دی، تاسو تپوس هم کولی شئ هر چا نه. نن چې ته د کیمرې مخې ته ټولې دنیا ته دا خبره کوې، نو په هغه ټایم دې مشر ورور ته کړی وی چېرې پلار مانه داسې غلط ډیمانډ کوي؟ ما به هغې ته ویلې وې، ولې نه بالکل به مې ورته ویلې وې، خو دا څوک نه مني. ته په خپل ووایه کاکا دا څوک نه مني. هغسې کېدی شوه چې زما به دغسې کول او ما جړه او فریاد کول، چغې مې والې ډایرکټ دې راننوتې وو، نو بیا به په خپله ګیر شوي. چې په پلار کوم الزام لګې، دا د دې د طرف پسې زور خو نه دی؟ دا انظام نه دی کاکا، دا حقیقت د انظام څنګه دی. پلار داسې کېدی شي چې لور ته په دې نظر وګوري؟ دا خو تا چې تا زما په خوله یقین نه کړو، نو تاسې زما مشر ورور به پې وکړي، ځکه ما ستاسو مدد واغستو. ما که ډېرې چغې والې وې، زما خو چا هم نه اورېده. تا ته مو وویې که چې زما به چا هم نه، ټولو به ویې چې دا دروغ دي. مور ته دې ویلي وو؟ چا ته مې زما مور سره رابطه نه وه شوې، نو ما به مور ته مور دې چېرته ده؟ مور مې پېښور کې ده.
او تاسو دلته پاتې کیږئ؟ زه پلار سره پاتې شوې یم. زه صرف د هغې له دومره پاتې شوې مې د کینسر بیماري ده، زه به د خدمت کوم. پلار د کینسر دی؟ د پلار مې کینسر دی. مړی سره دلته غوټم د خیر تاسو تپوس هم وکړئ. تا خو پلار په ډاګه پرېښولو، ته خو بل پسې رالې. ما په ډاګه ځکه پرېښو چې ولې د نکاح وې چې د نکاح دغه کو خپې مې ولونې وي جړا فریاد مې ورته وکړ. بیا وایي ښځه معاف کوم دی، ما سره به داسې کې. ما ورته بیا وویل مه بودا ته څه کې لګې، زه خو ستا لور یم. خپل عزت بچ کول دلته رالم، په دې تره باندې مې په زوره نکاح وکړه. په زور دې پې په نکاح؟ زوره مې پې وکړه. او وایي دا د 9 کالو جینۍ ده. زه ثبوت ورکوم زه کم ځای کې د 9 کالو جینۍ. څومره عمر دی؟ زما 20-21 سال عمر دی. اخره کې چې کېدای شي دې زه په چکله کې خرڅولم، په بل ځای کې خرڅولم. زه دلته راغلم ما ته ډېر زیات عزت میلو شوی دی، هم د خپل خاوند نه، هم د خواښې نه، هم د سخر نه. دلته خوشحاله یې؟ ډېره زیاته خوشحال یم. ستا د والد صاحب د کوم ځای دی؟ دا د افغانستان دی. تاسو د افغانستان یې؟ جی دلته هم څومره وخت شو؟ دلته هم وخت ډېرو پیدا شوي دلته یو. دلته پیدا شوي؟ افغانستان دې لیدلی؟ نه کله هم نه یې تللی کله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو اټکپار راغلی ما بدترموړ نیو سټي علاقه ده، دا د خښتو بټۍ دي. دلته د کور نه یوه پیغله هغه د پلار پګړی د خاورو سره خاورې کړې راغلی دی. هلته یې پلار له هم دشمني وکتل، او دلته چې کوم کور ته راغلی ده هغې له هم دشمني وکتله، ځکه د کور پلار پریشانه، مور پریشانه، بچې د حوالات د تورو تنبو شاته دی. دغه ماشومه د کومه چې ستا زوی پسې راغلي؟ جی بالکل دغه ماشومه ده زما زوی پسې راغلې ده. زما لور ده اوس دې وخت کې زما عزت دی. زما کور کې پناه اخیستې ده، پلار نه تنګه وه، پلار به پرې تشدد کو، ظلم به پرې کو. دا 3 څلور پیرې دې پسې ما رشته هم کړه، یو بل خوښ و د ورکوټي دا دونه واړه ما سره لوي شي وو. مثال لکه پلار به پرې ظلم کو، شپې به پلار به اسمایس کله، او د شپې چېرې به رالې ته به ما سره ناجیز کارونه وکړه، ما سره نکاح وکړه. مور یې وله میاشت یوه نیمه مخکې د کور نه شړلې وه. د دې ماشومې مور؟ د ماشومې مور او وروڼه یې وله شړلي وو د کور نه، ځان ته یې کور خوشې کړی و. ځان سره بیا 2-3 ملګري هم راوستل د شپې، او دې ته بیا چې ما سره دا لوبه وکړه، داسې کار ما سره وکړه. خپل سکه پلار ورته وي؟ سکه پلار دا خبره کړې جي، دا له مخامخ نه تاسو به په خپله خبرې وکړي. دلته چې کور ته ما کار راله، ما په سار له ما پسې کسان راوستل، ما دلته په لاس ورکوله میل چا در پسې کسان راوستل؟ دې پلار یې د دې جنۍ پلار؟ جرګه راوسته، نیک ته وي، هر څه ته وي. زه ورته تیار شوم، زما نیک وله 1 لک روپۍ هم ورکولې وي، 1 لک روپۍ به درکړم. او ملنګي لکه زما نوم عرب ګل دی، خو زه په ملنګي مشهور یم که نه. نو ته زه ملنګي له 1 لک روپۍ ورکړم د خدای په نامه، خو ته دا روغ وکړه. هغه ویل چې نه زه 1 لک نه، ما له به 6 لکه روپۍ راکړې. 6 لکه روپۍ سره ما سره کوم زما دا واړه واړه بچي دي، خو وګوره دا نن هم بېګی هم نه خوړلی، سار هم نه، خو زه زما زلمې زوی دا کار هغه په اتوالات کې ګیر دی. نو زه دې له د کوم نه 6 لکه روپۍ ورکړم. نو بس دا کېده دغه شان دی. زوی یې دله ولې ګیر کړی؟ زوی راله په دې کې چې تا جینۍ ماشومه جینۍ را تښتولې ده، پلار یې په یار کړی؟ پلار یې دا په یار کړی دی چې زما نه ماشومه جینۍ را تښتولې ده. دا چې راله دغه ته په 2 مرز پلار او زما کشر ورور شهنشاه نوم یې هغه ته مې وویل چې هلکه واپس یې ورکړه. چې واپس هم وله ورکړه، دې له په مخ چاک ولګو په دې ځای، او د ویښتو نه ونیو، او دې برجې ته د سر سره ولوو. بس ما ولې एकदम لاس ونیو، مې خبر ده مې دا نن نه پس زما لور ده، او مې دې ته چې الف نه بې نه شي کولی، مې دا زما عزت دی کور مې، که زما سر په دې کې ځي نو زه د دې تابعدار یم، او زه د دې هر سر یم. د هغې باوجود لکه ده نه دی، دی بس لاړو. بیا زما بل رور هم ورله انعام نوم یې، هغه ورته وویل چې یاره زه به له 2 لکه روپۍ درکړم، او دا روغه ورسره وکړه. د دې پلار ته دې پلار ته یې ویل، هغې هم ګواه هم راشي، هم ګواه د دې خبرې، او هغه داسې ونه منله. بس هغه بیا هلته په یار مه په یار سې کړي دي. او زما زوی رالی، زما زوی پولیس بوتلو، ښه نکاحنامه دې ما ته وویل چې په زور لکه نه مولا راوله، لکه د دې معاشرې لکه خلک دي که نه چې ناجیزه کور کې ناسره پیغله پردی، او ته ستا زلمې زوی دی کور کې. دې ما ته ویل چې یاره ابو ته داسې کار وکړه، ته مولا راوله او زما نکاح وتړه. دې هغه کارډ نه جوړېږي، دا خو د دې پلار ماجر دی، بې پیغام سم نشته. او نو ما دې ته وویل مولا هم راوله، د ګویان هم شته، هر څه شته د دې خبرې. پاڼه دلته هم په دې کوټه کې کېناست، وایي سمولو لیکل، نکاح میکاح مټیان خلکو وخوړله. او لکه اسلام نکاح، خو اسلام کې قرآن کې نکاح مټیانو له چې کوم خلک راغلي هغې ونه وي چې دا کار غلط دی؟ نه هغې ویل ښه بالکل صحیح کار دی. او دلته دا ټول خلک ګواه دي، د بټۍ کې چې خلک دي دا ټول خلک په دې خبره او په دې هغه ګواه دي په دې واقعه باندې چې او دا واقعه داسې شوې ده. په دې کې یو خبره زما نه دروغ شته او نه به دروغ انشاءالله چې ووایم. سبا مرګ دی، دی خو الله ته هم پیشي کېدی شي که نه. په دې کې یو خبره هم دروغ نشته زما. پلار د کوره رالي؟ جی
نو تا د پلار د پګړې چې د خاورو سره خاورې کو دا سوچ ته نه کو چیرې زما پلار به په دې معاشره کې ژوند څنګه تېري ځکه دا غټ پیغور دی چې کله یو تور سری داسې د کور وځي بل پسې منم چې دا غټ پیغور دی لیکن زما به نشه کوله آیس بیس کل چې د شپې به یو څو کسان به ورسره نورو ماتې پیلوي په یوه زما ورور به نو د شپې اکثر به ناوخته راتلو مشر دی عمر نومې دی تاسو ته خیر تپوس هم کولی شي ماتې ورور دی او مشر هم نشه کوي نه نه نشه نه کوي نشه د پلار کوي نشه مې صرف ابو کوي طالب هم نشه درکوله که نه ما له به نشه نه راکوله ما ته وي ما سره نیکه وکوي مې داسې م مارته ابو مې راته وي سکه پلار دی سکه پلار مې دی تاسو تپوس هم کولی شي هر چا نه نشه کې به درته وي که په اوش کې به درته نشه کې به راته وي چې اوش کې بو بیا به څه وي اوش کې چې به اوش کې خو به بیا څه بل شانت وي تا به چې دی دا دی ګینې بل یو هم نه دی یا په نشه کې ویل یا سم ویل بس وتې خو یې د خولې نه دي که نه زما عزت ته خو یې لاس اچولی دی که نه ما سره نیکو که ما وله خپیونې وې مه بویم داسې غلط کار مه کوم همې تلې کال به کینې دو به کینې واپس به راشي زه ستا خدمت ته پاتې خپتلې زما میوالې به زما د سترګو په مخامخې زما میواله اما کشر ورور سره که ما د کور وویسم ته ځه ویم دې نشې کوي همې سره سبا څه چلونو کې ویم د دې تپوس به بیا څوک کوي دا مشر ورور چې دی هغه ته دې ونه وي چې پلار راته دا خبرې کوي نه په دې خبرو څوک یقین نه کوي هغې ته به ما څنګه وي ته په خپل ووایه هغې ته به ما وی څنګه دا د ویلو خبر اول وی نیکو که چې بیا مې لخپیونې ومې جه فریاد نن چې ته د کیمرې مخې ته ټولې دنیا ته دا خبره کوې نو که په هغه ټایم د مشر ورور ته کړې وې چېره پلار مانه داسې غلط ډیمانډ کوي ما به هغې ته ویلې وې ولې نه بلکل به مې ورته ویلې وې خو دا څوک نه مني ته په خپل ووایه کاکا دا څوک نه مني هغسې کېدی شوه چې زما بو دغسې کولو ما جړو فریاد کول چغې مې والې ډایرکټ دی راننوتې وو نو بیا به پخپله ګیر شوي ما که ډېرې چغې مې والې وې زما نه منل کېده زما ورور زما نه منله ای به ما ته همدا وې چې نه ابو هر څه کوي خو داسې غلط کار نه شي کولی ته په خپل ووایه کاکا او پلار دې څه کار کوي پلار مې ګاډی چلی کالونۍ کې کیري چلی تا به پلار درته دا خبرې کولې مور ته دې ویلي چا ته مې زما مور سره رابطه نه وه شوې نو ما به مور ته مور دې چېرته ده مور مې پېښور کې ده او تاسو دلته پاتې کېږئ زه پلار سره پاتې شوې یم زه صرف د هغې له دومره پاتې شوې مې د کینسر بیماري ده زه به د خدمت کوم پلار د کینسر دی د پلار مې کینسر دی مړی سره دلته غوټ هم د خیر تاسو تپوس هم وکوي تا خو پلار په ډاګه پرېښولو ته خو بل پسې رالې ما په ډاګه ځکه پرېښو چا ولې د نکاح وې چې د نکاح دغه کو خپې مې ولونې وي جړا فریاد مې ورته بیا وایي ښځه معاف کوم دی ما سره به داسې کې ما ورته بیا ویې مه بو دا ته څه کې لګې زه خو ستا لور یم ستا خدمت ته پاتې شوم دې کارونو بیا وایي ته دا هم نه کې تا زه خرڅوم نو ما پلار دې درته وي چې خرڅوم ما یې چې اول یې نکاح یادوله بیا یې دا اوس یې خرڅ یادول نو ما ویې چې ولې نه ما چې دا خو نه شي کېدی مې که زه ورشم زه به یو سره نکاح وکړم دی مې خوښ وه ډېر وخت نه مې څو ځله څو ځله دوی جرګه وکړه زما هم یې ورته ابو ته مې څو وی دا جینۍ ورکړه ما ابو ته په خپله مې وی وژنم دې خو دې نه ورکوم پلار دې انکاري په دې رشته په دې مې ابو انکاري و او بلکل په انکاري و دی غریب دی او دی دا دی او دی هغه دی ما ورته غریب دی کمالدار دی زه به ورسره ښه خوشحال نو چې زما ابو بیا داسې وی زما په دوی بروسه هم وه دوی موږ سره ډېر وخت تېر شوی دی زما مې مخکې هم نه وه د دې ښځې سره به مونږ و دې باجي سره دی به زمونږ خدمت کولو فترګر کې به هغه ښځې نه هم خیر تاسو تپوس کولی شئ کمې ښځې سره چې به دوی هم پاتې کېدل نو ما بیا وی چې ولې نه دوی څو ځله زما رشته مو غوښته دومره په دغه باندې په درنوالي باندې او د دوی کور نه ښځې تاسو په خپل وایي که د دوی کور نه علاوه زه بل خواطر نو زما به څو بیا دلته رالي بیا دلته رالم خپل عزت بچ کوله دلته رالم په دې تره باندې مې په زوره نکاح وکړه په زور دې په زوره مې پې وکړه هغه مې پې داسې وکړه مې که زه هم داسې کښېنم خلک به څه نه وایي اول به خپل وی بیا به پردي وي دلته څونه وخت شو چې راغلی دلته زما میاشت وشوه د نکاح چې زه راغلی یم اوس تکلیف سره درته تکلیف دا دی چې زما به بېګناه هلک هم نیولی دی وایي دا کډنیپ کړې ده خو نه او وایي دا د 9 کالو جینۍ ده زه ثبوت ورکوم زه کوم ځای کې د 9 کالو جینۍ څومره عمر دی زما 20 سال عمر دی په خپله مرضۍ راغلی په خپله مرضۍ راغلی په ما د چا زور نه و زبردستي نه وه دمکي خو بس د دې ابو د حرکتونو نه زه یریدم هم او زما ته خپل عزت ګرانو دی که په خپل عزت پوهېدو نو دی به زما عزت ته لاس نه اچولو
سو چا سره چې د نکاح کړی جیل کې دی هغه جیل کې دی، هغې بوتلی دی، نور کسان یې بوتلي دي. پولیسو بیان نه دی اخیستی؟ ما پسې پولیس کور ته ما ته ستا بیان مونږ نه الو. پولیس درته وایي ستا بیان دی زما خواښې ته وایي دا تاسو راته ښتورې ده. ما ورته زه پخپله راغلی نو پولیس سترګې ښکته کړې بیا ووتل. یو ځله خو زما بیان حق کېدو چې ما ویلي و که نه.